وی کنه خدای پاکه ته که سره غرمه شوه اوس زما هغومره ساړه شته نه ته څه بې خوړلي وو که نه زه شکر دی چې بجلي خو راغله دلته خو بجلو والا بل رنګ کې ناروا راغستې رونداري یا روندارو راځه راځه په خیر راغې لیبره الله دې وبخه چېرته تللی وې تللی مې دا چې نه څه ورته راوړلو رونداري ما ته دومره ګرانه که نه چې ته ویلې نه شم خوشحاله شي خوشحاله شي ما د رور په شانتي غم مه کوه ما هم درله دم کړي تاسې چا نه چور د باندې وکړم تاسو هسې هم دا چبڼې خوښې چې را واده خو راله وکړې که نه په چل ول د باندې خپل کار وباسم یم څنګه دې ورندارې دې پسې کوم ځای ته لاړم ښه داسې ښکلي جواب یې نشته دې خوا لنګې ته کښېنه ګوره زه مشر یم بده خبره خفه نشي خفه نشي یم دا راته ووایه ورندارې چې څه پیسې میسې دې جمع کړي که نه او نو چې پیسې د سره دي که نه زما د واده څه غم خو وکړي که نه دې ورور ته مې ووایه دا وګوره زه ستا څونه خیال ساتم لیبره دې کې څه وو نه نه دا خو ډېر مزېدار چنچور دی هغه دغه دپاره دا وګوره ته سوچو غوړو کې پخوي ما دې دا یې ونه خوړه داسې خوږ خوږ را باندې لګي نو خیر خو دی غم مه کوه چې دا غونډ ختمې که خیر نو غسر به یې راباندې کړي او څه شو عثماني خپل کار به کوې تا ته مې خبره کوله دوه خو راته وکړه وایه وایه دا نور به دوه وکړم بجلي بیا لاړه دا قال دی که نه دا اړه خو مې چې غږ ته راواله او دا کولر پیسته مات که بجلي ځي او راځي دا خو به دویم ورځ زه مستري له وړم بجلي والا په بلوله ما ویل تاله مې یو جینۍ کتلې د مړه دا څه دی د ما خیال یو پیر صاحب له تللي ورندارې او هغه راله ساختونه م راکړ یو دوه مې وڅکل او ما ته یې وظیفه م ښودلې وي دا به کې یو خو د قرضدارو وظیفه وي دا خو به بیخي له پسې نه راځي نه داسې ستا دی که نه ډېره ښکلې جینۍ تکه سپینه او دا دومره سترګې ای شاباس ښکلې شونډې او ویش دا شنې شنې سترګې دي رښتیا وې سمه ښکلې ده ورندارې ګورې شین سترګې جینۍ مې ډېره خوښوي ما ویل چې تاله یې وکړمه څنګه دې خوښه ده نه نو ما سره جوړېږي خو د هغې نه زیات خو ته ښکلې زما خیال دی وظیفې کار وکړو تاسو ته نه څور باندې 100 روپو دونه پسونه یې شروع کړو دې تو خو مرچکې پکې شته جوړې نه مرچکې ورکړې نشته بل رنګ کې خوند دی ورکړه ډېر ښکلي دي که نه ښه نو دا راته ووایه چې څه د دې رور دونه ولې بدې شمه ضرور ځکه به دي شل تا سره پیسې دي دا وګوره دا جوار چې ما غستل نو دا دونه پوټ جوار و دا اوس د شپږو پوټو نمبره شوي دي اورې او دا نه وایه غالب چې لکه 3,000 روپۍ مې یوړو دې ته به یې ورکړم پردي جوار یې راکړي خو زه ماړه سم دلته دا ټول سیزن تېروم زه به په کمې اورې او چې په کومه طریقه به د نالم سبا خبرې کوم زه خو دروغ نه ویم زه سپینې خبرې کوم نه نو چې مال یو بل راکړي او زه ځان له جمع کوم که نه هغه خو چې څه د ګټي نو پخې ته یې خوري ما ورته نو دې ما ته ولې سوځي ما ورته په نوم ویم زه لیبر له واده کومه ما دې ستا څه کار چې له واده کې ولې ته مورې پوه شو داسې خبرې راته وکړې دا چې مې اوس مور وې که نه ارمان دا دی چې د چا مور نه نو دا ما ته زه د خور یم که نه ته په مور څه کې داسې حساب دی که نه وویل ته څه به خورې څه به څکې بیا مې اوس چې څه پخ کړي ورندارې ما اوس خو مې څه نه دي پخ کړی او وړو مولار څه برابر دي چې چیني هغه پرې دغه بوسماني روړي ما ویل چې پیسې درله درکړم لاشه چرګ وړو دواړه به وخورو یاره وایم چې دا سمې خبرې کوې که نه نو دومره مې خوښې او وړو کې هغه بر برکت هم نشته که نه دا دې دوکړي مې آرام ده لاسه ولې دوکړی یې مږي نو بس هغه بر برکت هم ترې لاړه او د بیمارو د لاسه او خبره درته کومه ما ویل دا د ماجرانو الو ګوله چالو دی داسې حساب دی لیوره وایم دا تپوس مه کوه د هغوی د لاسه خو نه دی څه به وکړي د حکومت خپل یو لوبه ده نو موږ څه ووایو چې چا سره شناختی کار نه دغه نه نو هغې پرې پوهېږي دا خبرې مه جوړه که نه دا سیاسي خبرې دي او موږ پکې ولې را لړې ښځه ته کښېنه زه تا له ښکلې چای پخومه دا ورشه یو کپ چای راماندې اوس دې لږ ډېر څه نه ټول به دروسته هم ښکلي دي دا زه نو ور بدله سبا راوړم خو ته د ما خیال ساته بس تا به زه خوشحاله ساتم غم مه کوه چې یو پیره مې ښځه دې کور ته راله که نه ارله خبرې پرې د دې ور نه وباسم خو چې دا کور مې آباد شو
زما خیال دی پیر صاحب کې کمال شته ښه یو پیره دوله بیا ورځم میټه سوه یو لسل د روپۍ ورته ولاړم وندارې پتې پکې لږه ډېره واچوه ښه لکه یې خوا راشه السلام علیکم. وعلیکم السلام خیر دی. ها اوس به ګپ لګو دا راته ووایه که نه ته چې په ما دا جوار خرڅ کړل نو تاسو چې دا پیسې د دې جوارو پاڼې دي چې جب کې دې واچولې ولاړې سرطان کپا ته دغه نیای مې بیماره غواړي او د تریخ اپریشن اوس پته ډېر سخت ضرورت دی. دوا به وکړو یا الله ته یې وبخښه. اوس مړه د هغې په ځای وریجې پخې کړې وې. نو بس اوس خو یې ټایم هم ډېر وشو که نه او جب ته لاس کړو در به کم دی زه په منډه دا مونځ کوم او ته دلته کښېنه زه پیسې راوباسم اوس ما سره دې وخت کې پیسې کم دي ما خو خپله جوړه او خپله سپوټه نه ده بدل کړم ما قاضي خدای چې دا کومې دي روباسمه روباسې که نه یاره ورو نو ما ته دې وخت اوس پیسې کم دي در به کم دی که نه کله به در به راکړي کو در کو دله ګورو پیدا کو دله ته زمونږ ورور یو کالو سر به ګورو نو کالي سره خو به ګورو خو ستا د خېټه کې به هم دا دننه ګورو را ګورو چې دننه څه شی دي ارام دي چې دا ترې له وباسو دا به رالې وباسه ډاکټر ته اپریشن کومه د خیره سره او اوس دا مونځ کومه چې ما ودرېږي تیار او دس مور له اپریشن د مور زیه دقې له مې ورډولې چې دا اپریشن له وکړم او دا ګردې له وباسم دا ګردې دا پیسې به زه د دې نه وسولم یاره تا کې خو بیخي انسان چې زه ته هم تیار او تاسو مې چې ما ودرېږي ته خو جومات به ودرېږه چې څنګه مونځ وکړم پیسې د خپلې والې ښه ده صحیح ده شابه جمع او زر وکړ پړی را تا جوړ کلمه نه دی ویلې خو څنګه زه د دلته ولاړ یم ښه زر راشه خبرې بس پرېږده ودرېږه غواړې خدای دې تباه برباده که ودرېږه واما څوک وخي څوک وخي ګوره دا د کلي مالک ته خلک به څه چې ښځه روانه ده د مخکې او خاوند دله ورپسې شاته ور روان دی لږ خو سړیتوب یې زده کړه که نه خاوند دله مې د کور نه بار نه روزي زه څه وکړمه یاره د کور نه د روزمه خو ته خو لږ صبر کوه که نه لږ سړیتوب په ځان کې راوله ګوره د خاوند نه بې اجازه ده چې کومه ښځه هم د کوره بار شي که نه خو چې تر څو کور ته راغلي نه په دې باندې د الله نالت ورېږي دا خبره ځان څه یاد وساته نو حساب دي که نه سبا به مې پلار مړ کېږي ورور به مې مړ کېږي او درته هم راپاس وځه وې صبر وکړه صبر وکړه ته خو ما سره لکه د ښځو جبر وباسې ستا د پلار د پیشو اووه ساګانې دي او ستا غرورو خدای دې دا بټارې سترګې ورکېږي دې چېرته مري واو ته دا څنګه خبرې کې که زه لګیا مې څه خدای دې ستا ورور مړ کړي خدای دې ستا مړ کړي ګوره داسې کار دی چې په هره دویمه پلار کره مزه ښځې زه خبره ته کوم لاړه شه اوسو اول ته پرېوځه چې کله ښه ستړې شي یو هفته هلته تېره کړه چې کله ښه ستړې شي بیا دې روغ ته ووایه را به دې ولي داسې یم چې یو میاشت تېره کړم زه مې درنه دونه څښا شوې دا به داسې کار دی ګورې په ما پسې رنګونه ونه کړي چې یاره ما پسې راشه وړه مې در پسې خفه دی خوب رالی د شپې نه راځي ګورې ما پسې را نه شي بیا زما څه کار دی چې زه تا پسې ډنګونه خو دې مه که واو ته خو ما پسې رنګونه نه کوې بیا ټوله شپه جاړې ما ته د روغ ټول الویلې هغه تېر ځل چې مونږ کره شپه وه که نه وایي د شپې به راپاسېده ویل چې عثمانه درې پیرې وي په خوب کې چغه وواله نو هلته هم بیا نه ایسارېږي نو هغه مې خوب کې لیدلې وي نو خوب کې دې لیدلې ومه خو لکه مینه خو دې راته شته که نه مینه خو مې شته مینه خو خاوند سره خلک کوي نو وایه ښځې داسې خبره ده لکه زه دا نه ویم زه هېڅ هم نه ویم خو دا د کلي مالک خلک به وایي چې یاره په دې هلک دا دونه دله دی چې پره دویمه د ښځه پلار کره رواني هسې لکه څه سوی دې نه به دا خلک څه سبق وایي دې نه به خلک دا سبق وایي چې خلک مړ ژوندي له ځي مور او پلار کره به ځي پوه شوې ولې ښځې په کور کې ناستې سړي خو ګرځي نه په هره دویمه مړی ژوندی خلک به وایي چې دا څوک کوي په هره دویمه د چا مړی ژوندی چې د کور مشر که نو ټول ژوندي ورته پسې دي پوه شوې نو ستا خو د کور مشر مور پلار دي ته پکې د کوم طرفه مشره شو د خپل خاوند د کور اړخ نه یادومه زمونږ د کور خو زه مشر یم پیسې زه ګټم او مشره تش ولي نه چې مطلب حقیقي یا وعدې نو ښځو کې به ته کښېنې که زه نه ښځو کې د خدای جنې کې ته خو د سړو دپاره هم وي او د ښځو دپاره مې په جرګو کې هم کښېنه جنازو له هم زه ویم زه او دا د کلي مړی ژوندی هم ته کوه عام نو چې د ستړو باندې اورېدلي یو دا داسې داسې سړي مه کوه ګورې ښځې لاره ده والله راچوبه دي کوم په دې ګیا کې او دا خلک به تماشې ته ولاړې بړی بیا
نو ته دا څنګه خبرې کوې؟ خو سره څوک داسې خبرې کوي. نو ته ما ځان ته ښځه وې لکه ته په کور کې په څادر کې د کور نه را روانه شي نو ته ځان ته ښځه وې لکه نه بورخا نه سپین پړونی چې واچوم دا تا ته پښتونخوا ښکاري که دا پنجاب دی لکه ته څه دا پنجاب دی. پړونی مې په سر کو نور څه وکړم او برخه کې زما ستا بندېږي. بورخه کې ستا ستا بندېږي؟ خودو ډېره ښه خبره دې وکړه په بورخه کې دې ستا نه بندېږي خو بې شرمه شوې یا یاده نه ختمه شوې ده. خدای مه کې زه راشي زما په لمن مونځ کېږي پوه شوې. ستا چې لمنې وې نو مونځ به پې وشي. ستا خو دونه وړې وړې لمنې کې به یې خو د پیشوګانو مونځ نه کېږي زمونږ مونځ به پې څه وشي. ښځې یو خبره ته کومه شرموه مې مه ګورئ په یو ځل باندې لاړه شه د پلار کره 3 شپې کې 4 شپې کې 5 شپې کې اډوله میاشت تېره کړه خو په یو ځل تېره کړه په هره دویمه ما ته مه وایه چې زه پلار کره ځم. داسې حساب دی زما کوم خوار قسمت دی خلکو خاوندانې ښایسته ښځې ته وایي روزه هر ماښام یې جوسو له بوځي هر ماښام یې سکرمانو له بوځي چکرو له پارک ته یې بوځي. ته خو چې را واده شوي یم په دې کور کې مې زړه څخه شو. هغه ښځې چې کینې نو مالۍ وخوري چې سړی خوند وکړي جوس پې وڅکي. زمونږ د ښځو مثال خو د خرو دی په ایماندارۍ که ته جوس د لاندې وتې د 2,500 خو ته جوس کېسې. واو خدای مه که ته ما بوتلی نه شي دونه سپکه نه یم سیده. سپکه نه سپکه ته نه ویم زه ویم که تا کې زما سړیتوب وی که تا کې د خاوند عزت وی که تا کې پښتو وی تا کې غیرت وی او تا د خاوند ته خاوند ویلی وی ښځې ته به ما په دې سر ګرځولي خو نشته ده کې کمی دی ده کې تا او کمی په تا کې نه دی دا تا ته مور پلار عقل نه دی ښودلی. داسې حساب دی که نه زما خاوند سم وی زمې خیال ساتلی زمې عزت کولی پوه شوې زه هر چا ته درنه کولی. عزت نور څنګه یې لکه عزت نور څنګه یې څه وکړم په سر دې وګرځومه نور عزت څنګه یې ته ما ته په سر مې مه ګرځه ښکلی هر ماښام مې چکر له بوځه ښکلې نوې سوټ راله 2 ورځې په سر وړه پوه شو ښکلې میکپ راله وړه ښکلې سپرېګانې هر څه راله وړه خوراکونه را باندې کوه. ښځې داسې خبره ده ستا دا ښه خوراکونه او ستا دا میکپونه او ستا دا جوړي دې خو دا د وګوره ما له په ځوانۍ کې ګیره سپینه کړه که نه هسې خبره وکړي او رښتیا خبره ده چا رښتیا ویلي چې ښځې نه خوشحالېږي دا به لا کوم سړی چې د هغه نه به لا ښځه خوشحالي زه دا اریان یم. اوس مونږ به که ښځو ته ځانم خاوندانو ته ځانم زر کو ښځې نه ښه کېږي پوه شوې تاسو به د ښځو خو نه وایي. زه راته ویم ګوره داسې کار یو بل کار وکړه پلار ته دې ووایه او هغه رور ته دې مو وایه یو 100,000 روپۍ ته قرض راوله چې یو بیټري پې راولو یا سولر هغه پکې پې وایلو په ایماندارۍ ګرمي ده او چې کله دیاړې وکړمه نو تاله به یې درکړم ته یې وله به یې په خپل لاس ورکړه. نو زه دریم چې د ښځې د یو ویښته لاندې ستل مه کړئ ګوره کمکله ته خو زما خوښې او ته خو زما خاونې دا زما کور دی پوه شوې داسې حساب دی زه چې وتلم که نه زه څه راتلم تا ته پته شته څه راتلې ما دې خپل حصه اخېسته نو دا خو یو نیم مرله ځای دی نو په یو نیم مرله ځای دی او څو جربه پټې پروت دی. تاسو ستا پلار خو زما پټي مټي نشته دی هغه چې نظرونه وبخي یو شو د هغه کم از کم 40 جربه ځمکه ده. ښځې داسې کار وکړه زه ویم په قچرو کې پې کیس دواړه اچو او ورته ووایه وی ده زه په زوره باندې واده کړی ما او وی ما لې حق مخرم نه دی را کړی نه یې راله حصه را کړې دا ورته یاد کړه ځان ورته یاد کا زه ورته څنګه وایم چې زه په زور اغوا کړی یم اغوا کړې نه وی واده کړی مې په زور یې واده کړم نه یې راله حق مخر را کړی او وی نه یې راله ځای لیکلی دی چې پر ځای راکوي اته ته مشوي چې په ګوډم نیوز زهرو ته ستا جګ دی داسې رور دی او ستا داسې پلار دی چې دا په ګوړه باندې چرته م لیدلی چې په کیلوګانو زخر نی ورکړي که نه والله که تا ته زما نه دی څه ولیدله نو زه به دا برید ته د سپي په میتیاز وخورو او که حصې راکړو څه به یې که حصې درکړله نو یو ګاډی به پې والو ګرمي ده ایسي به پکې ولګو دواړه به پکې ګرځو او دا کور به بیا به دلته ښکلې کور به ونیسو پوه شوې هغه مالک راپسې هر وخت زیو راځي او واحد خو چې زړه ښه نو پرېږدو چې زړه ښه نه نو هم باسي نو راځه که نه را روانه شه ښځې داسې کار دی چې دا نه چې زه ستا بده ویم یا تا زه سپکومه ګرانه یې راته خو دغه مې درته ویل چې ګوره د پلار د کور داسې نه دي راوړی چې کومې ښځې د پلار کور نه سره نه وي هغه به یې د خاوند په کور سپکوي تا نه یادوم لکه داسې نورې ښځې یادوم ته خو درانې دا په کور کې ستو زه خو چې راواده شوم هر شیز دله پوره شو پوه شوې زه خو چې راواده شوم که نه او زما پلار دلته رالو ته لږ کتوله تش یو کټ و هغې مې په کرۍ باندې راغوستو هغه راځه چې زه اوس تتې مه کوه مازغه راله مه خرابو